محترم وروره تا پوښتنه کړې ده چې سیدان د دوی خدمت څنګه دی. سیدانو احترام او عزت او احترام او قدر چې دی دا لازم دی. ښه واجب قول پې چا نه دی کړی، لازم د هر چا دپاره دی. هر چا باندې دا لازمه ده چې د سیدانو احترام به کوي. د سیدانو حرمت چې څوک کوي او بېعزتي څوک کوي او د هغوی بې قدري کوي، نو دی سړي چې دی د ده په باره کې ډېر روایات راغلي دي. یو روایت داسې هم شته دی چې د دې سړي اصل به ټیک نه وي، دا به په اصل کې او په نسل کې به نقصان وي، نو ځکه به دی د ساداتو احترام نه کوي. پاتې شوه دا خبره چې شیعهګان ځان ته سیدان وایي، نو شیعهګانو سیادت د سر نه ثابت نه دی، او که څوک ځان ته ثابتوي نو دی سید دی نه، ځکه چې څوک شیعه شو نو شیعهګان خو دې وخت کې تقریبا چې د علماو په اتفاق باندې ټول ګمراه دي او کافر ګرځېدلي دي. نو فلهذا دې سره چې دی نو د شیعهګانو عزت او احترام او قدر دا د سر نه نه دی په کار ښه او ناروا دی که چا وکړو.